مونږ تاسو دپاره د ټینشن نه بالکل پاک خبرونه راوړي دي نو راځئ هغه خبرونه اورېدلو دپاره مونږ ځو د پښتو ون سټوډیو ته او هلته کې مونږ اورو د پښتو ون دا خبرونه. السلام علیکم. په پښتو اوسانو خبرونو سره زیم شاروخي او ما سره ده مشال خان. وړاندې کو اول سر خبرونه. د افریقې د ځنګل نه یو جهاز تښتولی شوی دی چې په مسافرو کې څلور میخې، دوه چندخان او یو ټپه ټیپه پیشو هم شامله ده. زموږ نماینده هغه بې مطلبه دا خبر راکوي چې دا جهاز یو بریتور کیرړي تښتولی دی او د کارغه په جاره کې کینولی دی. داسې دی؟ رښتیا وی. پرون د ټماټرو په منډی کې یو ناڅاپي دماکه وشوه چې پکې 80 کریټه ټماټر چغړي شوي دي او د 1400 کډوانو حالت نازک دی. وایي ډوبه شومه. ښه شو. د مردان په اډه کې د ګرمۍ د لاسه یو ډاټسن په ژړا شو. په موبلینو یې سترګې تر کړلې او چې د مصریانو ورته پام شو نو سترګې وله پاکې کړلې او تسلي ورکړه چې په تا به په ګرمۍ کې زیات سپیډ نه کیږي. شکر دی. د کویټې نه میرمن خربوزې یو بېرنګه چټۍ جاري کړې ده. د دې وینا تر مخه وایي که چېرې دا دماکې ختمې نه شولې نو موږ به په پټو کې ځان څښاکو خو ولې منډه هیله به ځان ورنه کړو. دا څه وی؟ حقیقت دی. د کاټلنګ نه جناب ټماټر دا خبره جاري کړې ده چې زړه ښکته پورته مه کې. د ژمي په موسم کې به د بسونو په سرونو د کریټونو په پټ مخ درځو او په منډه به یو ناڅاپه حمله کوو چې پکې به د زیاتو خلکو کپړې څښا کېږي. الله دې وشي. پرون پیښور کې د ریل ګاډي او د ماشي په حادثه کې د ماشي یو وزر الوتې دی او د ریل ګاډي 14 ډبې ټوکړې ټوکړې شوي دي. ماشي د مقامي هسپتال کې زیر علاج دی. د ډاکټرانو د خولې ته وینا تر مخه چې ماشي ته به 25 پاونډه وینه ورخېجولی شي. تانیدار ډوډۍ تمام ته چې کله دا پته ولګېده نو سمدستي یې ټوپۍ په ښکر کړه، غوږونه یې رالک کړو، سترګې د چوړه راویستې او د خرګاډۍ واګي راښ کړ. او اوس د بېدرکۍ یو اعلان. د 80 کالو یو ماشوم بېدرکه شوی دی چې نښې نښانې په دې ډول دي: سپر سپر غوږونه، راشپیل غاښونه، ځوړندې نه شونډونه. که دا د شرم لوښي چاله په مخه ورشي نو کوټه کې بند کړې او د بوسو لوګې ورته وکړې او په ورکړې شوې پته باندې سیند ته ګزار کړې. د ګولیدي په پټي کې پرون د پیشوګانو او د سپو فاینل میچ و چې پکې پیش ګلډاک ته په 19 رنزونو باندې ماتې ورکړه. په آخر کې د څه افراتفرۍ له کبله ګولي د خپل پټي نه کانټتار چاپېره کړو او دا اعلان یې وکړو چې د بیا لپاره به دلته میچ نه کیږي. ګټلې چا ده؟ د کرکټ د صورتحال مطابق وزیر اعظم نواز شریف ډیر افسوس او غندنه وکړه او دا اعلان یې وکړو چې په ګراوند کې بال یو وي او کسان 12. په راتلونکي میچونو کې زه د دوی دپاره د خپل بال انتظام کوم چې ورسره په ګراوند کې ځان له لوبې کوي. او د موسم د صورتحال دپاره اوور 2 موسمې. جی ډیره مننه مشال. زیمه موسمې د نن تازه ترین د موسم حالاتو سره زه تاسو خبرومه. د محکمې موسمیاتو د وینا مطابق د ملک په دې اړخ کې به د امریکې نه ډیر زیات د ډالرو باران کیږي او دې ډالرو باران لاندې به زموږ د ملک ډیر زیات منسټران، مشران، لیډران ټول به د خپلې ناپوهۍ په وجه باندې ډیر زیات لوندېږي. نو ولکه راشه د تصویر لکه یار بخښنه غواړم مجید. دې اړخ ته راځو نو تاسو ته ښکاري چې د ملک په دې اړخ کې ډېرې زیاتې سپینې او تورې ورځې دي. نو د محکمه موسمیاتو د وینا مطابق دا بعضې ورځې ډېرې زیاتې وریږي او ډېرې زیاتې دا بعضې ورځې ډېرې زیاتې غریږي. نو دا کمې ورځې چې ډېرې زیاتې وریږي نو تاسو لاندې ګورئ، د دې لاندې را تاسو ته څپیاکې ښکاري. نو دې خلکو ته پکار دي چې دا څپیاکې د لوندېدو نه د بچ کېدو دپاره په دې باندې پلاستیک واچي او د محکمه موسمیاتو د وینا مطابق کوم ځای کې چې باران وشي نو هلته ډېرې زیاتې خټې پیدا کېږي. نو دا خلک دې ځان ته په بازار کې د پیله نه د کلوشو بندوبست وکړي. اوس دې راځو چې د موسم حال باره کې د ملک دې اړخ ته نو تاسو چې دا د نور سترګه ښکاري نو کوم ځای کې چې د نور دا سترګه تاسو ته ښکاري هلته به ډېر زیات نور وي او ګرمي به وي. نو چېرته چې ګرمي وي هغه خلکو ته پکار دي چې د اول نه ځان ته د واورې بندوبست وکړي او که نه د یخنۍ موسم یو دا نور راوتی وي نو هغه خلکو ته پکار دی چې د دې نور د پیتاوې لاندې کېږدي او د دې نه خوند واخلي. د دې نه علاوه مونږ
د محکمه موسمیاتو د وینا مطابق هغوی وایي چې په ملک کې په کومه حصه کې تاسو ورېځې وینئ نو هلته به ډېر زیات د باران امکان وي او چې چېرته ورېځې نه وي نو هلته به باران بالکل نه کېږي. همدې سره موسمي استاد تاسو نه اجازت غواړي سره د خپل کیمرامین ساجد سلطان اسسټنټ کیمرامین راجا لایټمین نومان زما ګاونډي قربان او زما خواږه بچي ذوالکفل ذوالاحترام ذوالنورین ذوالاحتشام او زما خواږه کورودانه لکه کنټرول بس لاړم جی. خبرونه پای ته ورسېدل او کیدای شي د پای د لاندې هم شي. د الله په امان.